سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. کمنګو تاسې په دا آخري یوې پیړۍ کې وګورو څومره زیاته بې علمي او کم علمي په منګو تاسې کې موجوده ده. امت مسلمه یادومه که منګو تاسې د عربو هغه نفوس ته وګورو چې تقریبا له 300 یا 400 میلیونو پورې رسیږي، خو د بې علمي کچه په دوی کې له نیمایي نه زیاته ده. نیمایي عرب په لیک او لوست باندې نه پوهیږي. تقریبا 180 میلیونه خلق چې دي دا بې علمه پاتې دي. همچنان په افغانستان کې په نورو اسلامي ممالکو کې که موږ تاسې وګورو د بې علمي کچه د بې سوادي کچه ډېره زیاته ده، لوړه ده، او د علم او د پرمختګ کچه دا ډېره زیاته ټیټه ده په موږ تاسې کې. که موږ تاسې په دغه 100 کلونو کې وګورو د نړیوالو جایزو ته موږ وګورو، کوم چې د نوبل جایزه په علمي تحقیقاتو باندې ورکول کیږي، خصوصا بیا په طب، فزیک او کیمیا کې که موږ د مسلمانانو فیصدي وګورو 2 نفره مسلمانان دا د نوبل جایزه یې اخیستې ده. تقریبا په طب کې 80 امریکایانو د نوبل جایزه اخیستې ده. همدارنګه په فزیک او په کیمیا کې. خو اما مسلمانان ډیر د ضعف په حالت کې دي، ډیره زیاته کمزوري ده په مؤمنانو مسلمانانو کې. او حال دا چې موږ د داسې یو چا امت یو، د داسې یو شخصیت امت یو چې اول آیت چې را نازلیږي په باندې هغه د علم طرف ته تشویق ده، هغه په اقرأ باندې راځي. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله تعالی په قرآن کې څه فرمایي؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هغه خلق، هغه 2 فریقه چې یو عالم ده او بل جاهل ده، آیا دا سره برابر دي؟ جواب خپل راوځي نه دي سره برابر. خدا دومره بې رغبتي ولې په منګه کې پیدا سوله؟ دا څه وجه ده چې دا منګه له علم نه دومره شاته یو او دومره کمزوري یو؟ د دې ډیر زیات وجوهات کېدلی شي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.